د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال په هیواد کې د بېوزلۍ زیاتوالي په اړه د خوړو نړیوال پروګرام راپور ردوي او وایي د افغانستان اسلامي امارت د بېوزلۍ کمولو او په هیواد کې د کاري زمینې رامنځته کولو په پار لویې بنسټیزې پروژې تطبیق کړي دي او یو شمېر پروژې هم تر کار لاندې دي چې وکړای شي په هیواد کې بېوزلي کمه کړي. امارت اسلامی برای کاهش فقر و کاهش ناامنی غذایی برنامه‌های کلان اقتصادی و پروژه های اشتغالزا را در دستور کار خود دارد. برخی گزارش هایی که هر از گاه منتشر می شود در ارتباط با سطح ناامنی غذایی مبالغه آمیز است و از نظر ما واقعیت ندارد. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي شدید لوږه په نړۍ کې د پراختیا په حال کې ده. د دې بنسټ په وینا د افغانستان په ګډون په 40 هیوادونو کې بېوزلي او لوږه زیات شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د 2015 کال لپاره 14.9 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو په نړۍ کې 123 میلیونه زیانمن شوو او جګړه ځپلو کسانو سره مرسته وکړي. له بلې خوا اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د بېوزلۍ په کمولو کې د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو نقش مهم بولي. وایي د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري بشري مرستې باید په بنسټیزو پروژو ولګول شي. سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان هست یکی از بهترین گزینه‌هایی که روی دست دارد تا فقر در افغانستان ریشه کن شود است که کمک‌هایی که صورت می‌گیرد چی در قالب بشردوستانه و چی در دیگر قالب این کمک‌ها بیاید از یک مجرای واحد روی پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود تا اقتصاد افغانستان تا بنیه اقتصاد افغانستان تقویت شود. به خاطر از اینکه ما جلو فقر گرفته باشیم و این رقت کاهش داده باشیم روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک ها ادامه داشته باشه. در نوع خود کمک ها سربخشی خود داشته و داره. در پالی ازی باز ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورهای تولیدی هم فکر کرده باشیم. دا په داسې حال کې د چې اسلامي امارت تل هڅه کړې چې د لویو پروژو په تطبیق سره په هیواد کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته په پام سره د کرنې او مالدارۍ سکتور پیاوړی کړي او د بېوزلۍ د کمولو او کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې اساسي ګامونه واخلي.